زنانو د غسل په حواله سره یو ډیر مهم او ضروری مسله ده. درې غلطیاں دا سری چې اکثر زنانو کې د دې درې غلطیانو په وجه باندې د هغې زنانه غسل نه کیږي. که چېرې په زنانه باندې غسل واجب شي، غسل جنابت په هغې باندې واجب شي، او دا زنانه دا درې غلطیانو کې یا په دې درې غلطیانو کې دا یو غلطي وکړي، نو ګورې د داسې زنانه غسل نه ادا کیږي. غوږونه کولاو کوي ځکه چې دا مسله د پاکي ناپاکي ده. که چېرې زنانه غسل وکړي لیکن دا درې غلطیاں یا په درې غلطیانو کې یو غلطي دي زنانه نو شي، نو یقیني طور پر دا زنانه د غسل کولو نه باوجود هم ناپاکه ده. په دغه ناپاکي په حالت کې کچري دا مونږ کوي نو د دې مونږ نه کیږي، دا د قران مجید تلاوت نشي کولای، بلکې دا مستقل همیشه چې کوم د ناپاکه ده چې درسو پورې د دې غلطیانو اصلاح نه کړي. ظاهره خبره ده چې په قران مجید کې الله حضرت فرمایي وان کنتم جنبا فطهروا، نارینه او زنانو ته دا حکم ورکړل چې چېرې تاسو باندې غسل واوړي، یعنی تاسو باندې غسل واجب شي. غسل واجب کېدو مختلف صورتونه دي، مثال طور پر همستری وغیرہ کې خزا خاون دخولو کې د هغې په ذریعه باندې هم غسل واجب شي. د هغې نه علاوه احتلام هم کېدای شي، په خوب کې احتلام وغیرہ وشي، نو په دغه صورت کې هم غسل واجب شي. یا دغه شانتي خود لذتي حواله سره، یعنی مثال طور پر د لاس په ذریعه باندې یا د ګوتې په ذریعه باندې د منی اخراج وکړي، خپل چې کوم شهوت یې هغه پوره کړي، نو په دغه صورت کې هم ظاهره خبره ده غسل واجب شي. نو بیا دین اسلام شریعت الله حضرت موږ تاسو ته حکم را کړل چې چېرې تاسو باندې غسل واجب شي د جنابت په حالت کې، وان کنتم جنبا فطهروا، تاسو خوب پاکي حاصل کړئ. نو خوب پاکي څنګه ده؟ نو په دغه حواله سره بیا ظاهره خبره ده چې کله انسان باندې غسل واجب شي، چاهے نارینه یا زنانه، نو د غسل بیا درې فرایض دي. یو فرض دا ده چې په خوله کې اوبه اچول، غرغړه کول یو قسم لا، د هغې نه علاوه په پوزه کې درې ځله اوبه اچول، د نرم چې کوم ډوکې دی دغې ته اوبه رسول، او د هغې نه علاوه په پوره جسم باندې داسې اوبه اچول چې د هغې په ذریعه باندې څه وشي، پوره جسم لون شي، په پوره جسم کې یو ځای هم وچ پاتې نشي. که چېرې په پوره جسم کې یو ځای خشک پاتې شي، وچ پاتې شي، د یو ویښتم رځې یقیني طور پر دا غسل ادا نه شو. نو ځکه الله حضرت فرمایي فطهروا، خوب پاکي حاصل کړئ د جنابت نه بعد. اوس راځو دې مسلې طرف ته. یو غلطي اکثر زنانه داسې کوي چې اکثر زنانو په لاس باندې څه وي، ګوتې وي، او دا ګوتې دومره سخته وي چې دننه هغه سرمن چې کوم ده هغې ته اوبه نه رسي، بلکې هغه به سرمن کې بالکل فکس شوي. نو یقیني طور پر د داسې زنانه وضو هم نه کیږي او د داسې زنانه غسل هم نه وځي. پکار داره چې هغه وشنه راوشنه دنه چې کوم دی اوبه ورسي، او کچري هغه بالکل نه لري کیږي، بالکل چپکاو ده، نو داسې زنانه چې کوم دی د غسل هم نه کیږي او د داسې زنانه وضو هم نه کیږي، دا مستقل ناپاکه ده. پکار داره چې داسې ګوتې د ګوتې نه وباسي، بالکل لري، او داسې ګوتې اچي چې هغه هلکه وي، هغه شنیدو سره چې کوم دی دنه چې کوم دی اوبه رسي. کچري دا غلطي کې هغه ګوتې چې کوم دی دومره سخته وي چې دنه اوبه نه رسي یا نه خوځي د خپل ځای نه وګوتې، نو یقیني طور پر په دغه صورت کې د دې غلطۍ په وجه باندې داسې زنانه غسل نه ادا کېږي. دویمه غلطي چې اکثر زنانه ته د دې علم وي یا نه وي، لیکن زه درته بیان کم. بعض زنانه داسې وي چې کله سب پروګرام وغیره وي یا دغه شانتي چې کوم سکول کالج یونیورسټي والا جنکي وي یا دغه شانتي عام نن سبا کې ماحول دی، زنانه چې کوم دی په دې نوکونو باندې هغه نیل پالش ولګي، او دا نیل پالش چې کوم دی د دې بیا یو پټ وي چې هغه د هغې له پاسه چپکاو شي. نو ظاهره خبره ده دین اسلام شریعت موږ تاسو ته حکم را کړلی چې فطهروا، خوب پاکي حاصل کړئ. نو د هغې لپاره هغه پټ مثال طور پر د نیل پالش کا پټ په نوکونو باندې له پاسه لګېدلی وي، نو په دغې صورت کې چې کوم نوکونه دي هغې ته دننه اوبه نه پاس کېږي، نو په دغې صورت کې هم غسل نه ادا کېږي. پکار ده چې هغه مکمل صفا کړلی شي، د هغې نه بعد غسل وکړي. او کچرې بعض مرتبه داسې وي چې هغه صفا کی زنانه، لیکن بیا هم پکې صفا دي شي ځایونه، نو چې تر څو پورې مکمل نه صفا کړي د نیل پالش ټول نوکونه، بلکې په نوک کې یو ځای هم داسې نه وي چې په هغې باندې نیل پالش وي، نو تر هغې وخته پورې یقیني طور پر د داسې زنانه غسل نه ادا کېږي. په دغې حوالې سره که چېرې کومې زنانه په لاس باندې نیل پالش ولګي، په دغې صورت کې دا غسل کوي، نو د داسې زنانه غسل نه ادا کېږي، ځکه چې نوکونو ته دننه اوبه رسول دا فرض دي. دا دوه غلطیانې شوې. درېیمه غلطي چې د هغې په وجه باندې د زنانو غسل نه ادا کېږي،
هغه دغه دا چې با زنانه میک اپ وکي ا میک اپ دومره وی چې هغه یو ته جوړ کی یعنی یو پټ جوړ کی د زنانه په چهره باندې یا په لاسونو په کم ځای باندې او دغه شانتي با زنانه په دې شونډو باندې هغه بر لپس وغیرہ لګي نو کچري دومره گاړه وی چې دا پټ جوړ کی دنه چې کوم سرمنده هغه ته وبنه پاس کیږي دومره دا گاړه ده بلکې پټ جوړ کی نو یقیني طور پر د دې په وجه باندې د دې داسې میک اپ په وجه باندې یا داسې اپر لپس یعنی په شونډو باندې چې ولګي چې دومره حتی گاړه وی چې هغه په هغه باندې باقاعده یو ته جوړ کی نو په دغه صورت کې هم کچري زنانه غسل وکي او دغه د مخ نه صفا کړي بلکې د هغه لپاسه غسل وکي نو په دغه صورت کې هم د زنانه غسل نه ادا کیږي نو دا درې غلطیاں دي کچري زنانه غسل کی نو د دې درې غلطیانو نه ځانو ساتي یو دا چې ګوتې پلاس باندې وي هغه ګوتې دومره سخت وي دومره کلک وي دومره جوخ ورغلي وي چې هغه خپل ځین نه خوځي دنه وبند رسی چې کوم ګوته دغه ته سرمن ته وبند رسی یا دغه شانتي نیل پالش چې کله کېدلې وي چې تر څو پورې هغه نه صفا کړي غسل نه ادا کیږي دغه شانتي میک اپ دومره گاړه وي دومره زیات وي چې داغي په ذریعہ باندې په چهره باندې یا دغه شانتي په شونډو باندې ته جوړ شي نو په دغه صورت کې د زنانه غسل ګره نه ادا کیږي یقیني طور پر مسله ډیر مهم او ضروری ده دا د سره مخکې هم شیر کې کچري تر اوسه پورې تاسو نه دا غلطیاں شوي نو ګره تاسو غسل نه دی ادا شوی آینده لپاره په دې حواله سره احتیاط پکار او په دې حواله سره کچري تاسو نه داسې غلطي شوي نو کچري تاسو څومره موضوع کړي په دغه حالت کې دغه موضوع قضا په تاسو باندې ضروري ده ځکه چې تاسو پاکي نه د حاصل کړئ تاسو غسل نه دی شوی چې غسل نه دی شوی نو دغه موضوع تاسو ټول ځای شوی دي دغه قضا په تاسو باندې ضروري ده بهرحال امید کوم چې دا شری مسله مو په سمجھ کې راغلي اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته